बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम Herbal Computer Tips and Tricks channels ته راغلاست. نن موږ تاسو په دې ویډیو کې زده کوو چې څنګه USB بوټي بل کولای شو. اول په بوټي بل ځان پوه کړئ چې بوټي بل څه ته وایي. موږ تاسو وینډوز انسټالیشن چې کله وینډوز انسټالیشن یو موږ د CD روم د لارې کوو او بل موږ د USB د لارې هم کولی شو. فرق یې څه دی؟ CD روم د لارې وینډوز چې انسټالیږي لږ وخت نیسي. ځینې وخت CD روم کې مشکل پیدا شي یا CD خراب وي. USB ګټه دا ده چې وینډوز ډېره فاسټ د USB د لارې انسټالیږي. چې کله موږ او تاسو د USB د لارې وینډوز انسټالو د تصویر کېږي بوټیبل. دا داسې نه کېږي چې ته USB واچوه او CD نه ورته سافټویر کاپي کړه او دا به څه شي کاپي به شي پیسټ به شي او هلته به بس انسټالیشن شروع شي. نه، د بوټیبل لپاره اول شرط دا دی چې USB ته ولري او هغه بوټیبل کې دا خپله کمانډس لري. د هغې کمانډس د لارې موږ دا بوټیبل کولی شو چې په دې ویډیو کې تاسو ته زه ښیم. اوس دلته ما سره ګورئ په کمپیوټر کې خپله USB تیاره موجوده ده او په CD روم کې را سره سافټویر پروت دی، وینډوز سافټویر پروت دی. اوس ما سره خو دلته وینډوز USB کمه ده، 4 GB ده، خو تاسو صرف مثال لپاره یې ښیم. حد اقل USB ستاسو 8 GB وي بوټیبل لپاره، ځکه د سایز ته وګورئ 1.3. وینډوز خپله سایز نه لري دومره، خو دا ایرانین سافټویر د مورچه کمپنۍ ده. یعنې دې په دې یو سافټویر کې په دې یو CD کې آفیس ساټو ډرایور هر څه موږ ته اچولي. دا کار یې ښه دی، ټولز یعنې خپله وینډوز دومره سایز نه لري. نو حد اقل موږ او تاسو 8 GB USB ولرو. صحیح شو؟ نو څنګه بوټیبل کوو به USB؟ نو USB به واچوئ، صحیح شو؟ او CD روم کې به DVD کې ستاسو هماغه وینډوز CD ډسک هغه به هم انزرټ کړئ. څنګه اوس بوټیبل کېږي؟ بوټیبل لپاره راځو موږ او تاسو رن کمانډ ته او کمانډ پرموټ اپشن اوپن کوو. CMD به ولیکئ رن کې. رن به څنګه راولئ؟ وینډو R CMD انټر. دا موږ او تاسو سره کمانډ اپشن راغو. نو چې د یوزر الحرمین دی، څنګه موږ او تاسو USB بوټیبل کوو کمانډ زه تاسو ته ښیم. اول به تاسو ولیکئ ډسک پارټ، فاصله باندې سپیل به صحیح ډسک پارټ انټر. ډسک پارټ سره به موږ او تاسو سره بل سکرین اوپن شي چې دا د کمپیوټر خپله ډسک پارټ ورژن دی. یعنې موږ او تاسو چې کله بوټیبل کوو ډسک پارټ سکرین به اوپن کېږي، دا به اوپن کوو. چې کله هم ډسک پارټ اوپن کړو بیا به لیست ډسک ولیکئ. لیست ډسک څه دپاره دا ورته وښیم. لیست ډسک کې موږ ته شو کوي چې زمونږ ډرایو ډسکونه څومره دي. لکه اوس دلته تاسو لیدی شئ 0 ډسک چې دی دا زما هارډ ډسک دی 465 GB او لاندې تاسو لیدلی شئ دا زما USB ده. که چېرته کمپیوټر کې 2-3 USB په یو وخت وصل وي نو دا ډسک 2 ډسک 3 دا ورته شو کوي. دا ډسکونه یې ګوره ما ته وښوده. نو دلته اوس ما سره 2 ډسکه موجود دی، خو زما ډسک شو یو زما USB ده. نو زه غواړم USB بوټیبل کړم، نو زه باید څه انتخاب کړم؟ ډسک 1 انتخاب کړم. ډسک 1 به څنګه انتخابو؟ ورته به ولیکو چې سلیکټ ډسک 1 سمپل. بس که چېرته یو بله USB وي هغه ته به ډسک 2 بیا به ډسک 2 ولیکئ، هغه انتخاب ورغواړئ. که بله مو وصل کړې وه یعنې هغه ته به ډسک 3 راغلی لکه 3-4 په یو وخت وصل نو ډسک 3 به وصل کړئ او سمپل به څه کوئ؟ انټر. لیکلی دی ډسک is now to select. یعنې اوس موږ او تاسو سره دا کوم USB چې وصله ده دا موږ سره انتخاب ده. اوس دا موږ څه کوو؟ کلین کوو. کلین معنا فارمټ کوو. نو څنګه یې فارمټ کوو؟ ولیکو کلین او انټر. نو دا ګوره دې کې چې څه وي هغه ټول ختم شي. وایي ډسک پارټ سکسس
in cleaning the disk. یعنې دا ډسک کې چې چېرته څه ډیټا وه ختمه شوه. اوس دلته یو مشکل زه تاسو ته یم چې زه هم ورسره ګوره تېر شوی یم. احیانا تاسو دلته دې وخت کې USB وباسله نو دا USB ختمه شوه بس کرپټ شو یا برق لاړی. دا ما سره شوي ځکه تاسو ته یم. نو کوشش وکړئ چې دې وخت کې USB ونه باسئ. یعنې زما دومره کلین مې که زه وباسم نه که اوس څه غلطۍ نه دا USB مې وباسله نو دا کرپټ کېږي دا بیا نه جوړېږي. یعنې ما سره شوي داسې میموري کارډ که چېرته میموري کارډ هم بوټیبل کېږي یا ډیسکټاپ کمپیوټر برق لاټي په دې حالت کې نو دا فلش د منځ دی بیا د جوړولو څه امکان داسې نشته دی. نو کوشش کوئ چې دلته USB ونه باسئ او نه دا اپشنونه بس نه بوټیبل کوم دا کار نه کوي. دې ته ښه فکر کوئ. ښه بیا اوس وکړو دا اوس مونږ او تاسو یو پارټیشن جوړه وبه لیکو کریټ پارټیشن. پارټیشن سپل کې مسټیک باید نه وي که مسټیک وي نه وي. کریټ پارټیشن پرایمري یعنې دنه یو ډرایو سره انټر کړه ګول ته لیکلي دي مایکروسافټ ډس ورژن پارټیشن کریټ پارټیشن. دلته ګوره سپل مسټیک معنی شوی ګورئ دلته ما ته یې وښودلو چې پارټیشن سپل مسټیک دی PART. نو دلته اوس ولیکم صحیح سپل ولیکم کریټ پارټیشن پرایمري بس انټر. وګوره اوس دا موږ سره پارټیشن جوړ شو. اوس دا پارټیشن و فارمټ کیم که نه یعنې دا یو ډرایو شو موږ سره دا فارمټ هم غواړي. نو فارمټ دپاره ولیکئ فارمټ صحیح شو فاصله F S مساوي فیټ 32 صحیح شو او ورته ولیکئ کویک یعنې تیزۍ سره. فیټ خپله فایل سیسټم دی NTFS فیټ دا فایل سیسټمونه دي USB هم په فیټ کار کوي. دا به اوس فارمټ شي څنګه چې کمانډ لیکم په همدې شکل به لیکئ فاصله یې فاصله که سپل سپل بس انټر کړئ. نو ګوره دا اوس د دې فارمټینګ څه شو سټارټ شو دا اوس موږ سره فارمټ شو. اوس تاسو ګورئ اوس که دې وخت USB وباسه مشکل نشته دی. اوس دا بوټیبل لا نه ده مکمل دې ته اوس موږ اساین کوو او دا به اکټیف کوو بوټیبل لپاره. دې لپاره به سمپل څه وکړئ اساین به ولیکئ انټر به کوئ. ګوره دلته میسج راغو او دلته ورته لاندې څه ولیکئ اکټیف چې یعنې دا بوټیبل لپاره فعال که بس نور دې راخواڅه نشته دی. دا د هغه طریقه شوه صحیح شو بس کلوز. خالي کې اوس ځینې خلکو څه پوښتنې مې کړي دي شاید تاسو هم مختلف شي. که زه اوس دا فارمټ کړم دا فلش بوټیبل به ترې ختمیږي او که نه او بوټیبل به ترې ختمیږي یعنې نارمل فلش به شي. او که داسې څه وګورئ چې یاره دې کې ډیټا ده ډیټا ما ډیلیټ کړه یعنې وینډوز ته یو ځل اچولې او وینډوز خرابه شوې ده ډیلیټ کړئ بیا یې ایکسیډ نه کاپي کړئ نو بوټیبل به ترې ختمیږي نه چې ډیټا یې ترې ډیلیټ کړه بوټیبل نه ختمیږي فارمټ سره بوټیبل ختمیږي. اوس څه وکړو سمپل بری شي دا سیډ روم به اوپن کړئ او څومره فایلونه چې دي کنټرول C به کړئ لکه دا ځینې شیونه چې تاسو نه غواړئ مه یې اچوئ ورسره کړئ کنټرول C کوئ. دا مثال زما نه دي پکار دا نه دي پکار فلش شي کم سایز دی دا نه دی پکار دا نه دی پکار دا پکې مه انتخابوم سمپل یې مه انتخابوم. او که غواړئ چې نه دا ټول راشي نو لاښه کاپي کړئ او دلته به راشي څه به کړئ دا پیسټ به کړئ. اوس ګوره پیسټ به کړئ دا خپله شروع ده 100% چې دا مکمل شي هره به تاسو فلش وباسئ. بوټیبل په غاړه همیشه به تاسو دا فلش ته به لیکئ چې ما بوټیبل کوشش وکړئ چې د فلش نه په یعنې دا چې کله تاسو ویډیو ته کاپي کړئ هر څه مکمل شو غواړئ چې دا بوټیبل به سمدستي ډیلیټ یعنې دا ستا په کاري کې سبا وخت یې څه نو دا فلش کوشش وکړئ کمپیوټر کې مه اچوئ لکه په دې لاګن سکرین کې په
GUI موډ کې چې کله تاسو کار کوئ فلش باندې ګرځي کمپیوټر کې وایرس وي او فلش ته وایرس ورته بیا چې کوم کمپیوټر کې انسټال هم وایرس کمپیوټر ته ورځي انسټالیشن وشو وایرس به وسره نو بیا کله چې انسټالیشن کوئ د هغه دپاره صرف اخلئ بوټیبل موډ هغه بوټ مینو موډ کې استعمالوئ ښه اوس بوټیبل خو شو اوس څنګه دا سیډي روم نه خو چې مونږ تاسو وینډوز کو سیډي روم کې څه پاتې ورته سیډي روم انتخاب تیار خپله یا مونږ بوټ مینو ته راشو نو د فلش دپاره به تاسو څه کوئ بوټ مینو ته وځئ که سیډي روم نه انسټالیشن کوئ هملته اکثر اول هارډ ډیسک رنینګ کې مونږ تاسو چې کله سیډي اچوو یعنی سیډي د انسټالو وینډوز د سیډي د لارې نه اکثر هلته مونږ ته څه میسج راکوي چرا سیډي روم انتخاب هارډ ډیسک پر سره رنینګ کې وینډوز واچو ودرې چې اوس به مونږ ته هغه بوټ آنلاین راشي نو انټر سره پرېس په هغه نه راځي ډایرکټ هم زړې وینډو ته نو هغې دپاره بیا تاسو بوټ مینو ته ځئ لکه دا د هر کمپیوټر بوټ مینو دلته ما لیکلی که ډیل کمپیوټر وي بوټ مینو راوستل غواړئ F12 به ووایئ HP وي F9 به ووایئ توشیبا وي F2 یا F12 سامسنګ F+ شو دا همداسې دا بل کمپیوټر شو F12 یا FN FN خو کې بوټونو کې شته دی ایکسټرا کې ده اپل کمپیوټر وي د هغې بوټ مینو دپاره پرس سی کې به صرف پرس نیسئ اسوس د دې لپاره به اسکیپ بټن دا ځان ته چې سی بټن د کیبورډ کې دا به نیسئ یا F10 نو دا هر کله چې وینډوز استعمالوئ هر کمپیوټر بوټ مینو ته ځئ هلته به که چېرته سیډي روم نه انسټالیشن کوئ نو سیډي روم انتخاب کړئ که چېرته USB نه انتخاب کوئ USB ته اکثر لیکلي ریموویبل ډیسک کې ورته لیکلی نو USB انتخاب کړئ نو دغه کمپیوټر به چې څنګه ولګوئ USB به تیاره وصل کړي په پاور بټن ومواله بس که ډل F12 باندې ګوته پرس کړئ که HP F9 همداسې هر یو چې وي نو تاسو بوټ مینو راشي که زه دلته راشم تاسو بس دا بوټ مینو شو کوم دلته ګوګل کې بوټ مینو دا ګوره ایمیجز ته ورشو بوټ مینو دغسې راځي مختلف کمپیوټر ګوره دا چېرته USB نه انسټال وګورئ USB به انتخاب وکړه سیډي روم نو په دې شکل دا بوټ مینو راځي یا په دې شکل راځي ګوره مختلف کمپیوټر دا یو بوټ مینو فرق لري نو بوټ مینو به په دې شکل تاسو ته راځي که سیډي روم نه وینډوز انسټالوئ سیډي روم که USB نه په دې ویډیو کې ما تاسو ته وښودل چې څنګه موږ تاسو بوټیبل جوړو نو انشاءالله طریقه هم زده کړې وي ښه طریقه ده وینډوز اکثره خلک وینډوز سیډي روم په اکثره کمپیوټر کې نن سبا نه وي دې لپاره بوټیبل جوړ کړئ چینل سبسکرایب کول هم د یاده نه وځئ کمپیوټر ټپس اینډ ټریکس په نوم چینل سبسکرایب کړئ په یوټیوب کې په فیسبوک کې چینل دی ګروپ دی کمپیوټر ټپس اینډ ټریکس ان پښتو او دا جوین هم کړئ نو د لیدو نه مننه بیا هم که څه پوښتنه وي که څه مشکل وي نو کامنټس کې خپل مشکل خپل نظر موږ سره شریکولی شئ ښه وخت بیا پاڼه